د بلخ مرکز مزار شریف ښار چې هر کال د اختر او نوي کال په رارسېدو سره د زیاتو خلکو ګڼه ګوڼه پکې وي، خو سږکال د نورو کلونو په توپیر په بازارونو کې د خلکو پیر او پلور زیات دی. په همدې حال بلخ میشتي سږني اختر ته د خپلو پوره چمتووالي خبر ترڅنګ د خلکو له نسبی ښه اقتصاد هم خبر ورکوي. دیگه خوب است، مقصد بازار جمع جوش از مردم در بازار است، اهمیت بسیار خوب است که مردم میبره بر خاطر سودا و مودا کل چیز فضل خدا خوب است. دیگه این شکر مردم جمع جوش است، نزدیکی درس بخیر، نه مردم شور خورده کمیتون برآمدن بازار خوب است. دیگه سالهای پیش که خوب است، امسال از بازار خوب است. بله. ورته مهال د بلخ په بازارونو کې د وچو میوو هټیوالو تیر ته په کتو د بازارونو غوړېدو او د نرخونو ټیټوالي خبر ورکوي او د دې ترڅنګ یو شمېر د تازه میوو پلورونکي هم له خپل کاروبار خوښ بریښي. در پله میوه خوش ده، مردم رجوع کرده میوه تازه میگیره مردم و نظر در سالهای قبل داره کمتر از امسال زیادتر میگیرن برای مردم. بگیره میوه بازار ما خوب است، چیزی میوه میگیره از هر خانه 4 سر 5 سر میوه خوش تر میگیره. دو خالده سه خالده میوه خوش میگیره، 4 سر 5 سر میوه تر میگیره، 2 سر کینو، 2 سر سیب، 2 سر مالتا، یعنی می چیزی کیوی، هر چیز 2 سر میگیرن مردم. شکر خدا خوب است بازار. بلخوا بیا د مزار ښاروالۍ مسئولین هم سږکال د بلخ په بازارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته او اقتصادي وضعیت یې ښه بولي. د دوی په خبره هره ورځ د نرخونو کنټرول په موخه په بازارونو څار لري او د احتکار کوونکو لپاره د مجازاتو خبر ورکوي. نظر د تیرو کالو باندې سږکال واقعا د مزار شریف کې ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. یګانه علت یې همدغه دی چې یو خو د موږ خوشبختانه یو اختر دوه اختره شوه چې یو نوی کال دی او بل د اختر د کوچني اختر د رسېدو په مناسبت باندې ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده او بل په د وروستیو کې د خلکو اقتصاد هم لږ زره ښه شوی دی او خلکو بالخصوص د دغه څو وروستیو بارانونو خلک دې ته امیدواره کړي دي چې هغه کښتو کارو په اطرافو کې چې کومه سرمایه ګذاري یې کړې دی هغه کړې دی لږ امیدواره کړي دي په دې باندې لږ تاثیرات په بازار باندې زیات راغلی دی. د نرخونو د څار کمیټه د ښار د بیلابیلو سیمو په وختن څارنه کوي چې په یو تعداد د سرغړونکو ته مطابق د نرخنامې د ښاروالۍ چې سرغړونه کړې وه هغه ته مسدود شول او سزا ورکړل شوله. که څه هم تر دې وړاندې کلونو کې د خلکو اقتصادي وضعیت د ډاډ وړ نه و، خو هیواد کې په ځانګړې توګه شمال کې پرله پسې وروستیو ورښتونو کرنې او مالدارۍ برخه کې خلک هیله من کړي چې خپل اقتصاد ته یې څه ناڅه تمه پیدا شوې.